ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن بعد ام اس ورډ د سلیکټ ټریکس وایو سمرا زرا زما په دغه ام اس ورډ با اوپن کو لومړی به د کمانډ زولو سې شو ګورې دا ټریکس دي چې چیرته زرا سما ام اس ورډ زل تر سما نیو واخلم یو کنټرول ان سره نه به عالم زرا زما شپږشتن چې کله تاسو دلته شپږشتن ولیکئ رها شپږش بیا 10 ولیکئ او د تراشي وینډوز ایکس سره د څنګه کوي وینډوز ایکس کنټرول ایکس الټ ایکس سوري الټ ایکس سره مو جوړ کړو سې شو نو ګوره تراشي شپږش 10 ولیکتر کنه او الټ ایکس سره دا واخلې ګوره دا شی فورم باندې جوړ شو سیدا دا به کوم وخت به کار راځي ځنی وخت ګوره تاسو رسې راځي کنه ورته وایي فور ایگزامپل Q1 دی کنه دا یو فورم بازار ته جوړ کوم سې شو زبر لومړی راشم لی اوټ ته په لی اوټ کې راشم کالمز ته دا با فور ایگزامپل واسه دوه کالم والو سې شو زور دلته وایم چې دا خزه دا څه بوانه لمه ساده بیرته واخلم ښه دا وون پېژراغ لمه لازم ورته چې نیم را سره واخله صحیح شو نیم نو ورسته زرا لمه دلته لاندې راغلو ته ولیکل چې شپږش 10 او الټ ایکس دا سره راغی کنه دا د دې ځنه زرا څه کاپی کوم کنټرول ایکس سره مې دې ځنه کټ کړ دلته لازم کنټرول وی سره راځي څنګه کوم پیسټ کوم صحیح شو همدلله فاصله ورته ورکا کنټرول وی سره پیسټ کا بیا ور سره فاصله ورکا راځه دا د دې ځنه انتخاب کړئ کنټرول سی او کنټرول وی سره هم داسې پیسټ ګورا بیا تر شو په فادر نیم سی شو فور ایگزامپل فادر نیم یو کوئی فادر نیم سره ورته واخلا سیدا دلته براشي فادر او نیم بولی کې بیا سره سره کنټرول وی کا ګورا دا راځي شو چې دغه نوم بکس باندې جوړ شو دلته بیا کولای شي په تور باندې هم څنګه کې دا نوم بولی کې چې تر دې څنګه لګدا دا څه غټه هم غټولې شي صحیح شو دا دې کې استعمالي کې مشکل به کېشته ها بلا خبران چې موږ سره دی کې چیرته زرا شما ولیکم سلیریش دی 0 سې شو دلته اوس موږ سره بل دغه سي 1 کا اوس کې بن جوړه ګور سلیریش چې شو دی 0 کنه او الټ ایکس سره مونږ ګور دا په داسې شکل کې سره راغی سې شو او بیا کې چیرته زرا ول ما ولیکل چې سلیریش دی 1 می ولیکل دلته الټ ایکس دا الټ وکړ الټ ایکس باندې سې شو راځي راغی دا بیا موږ سره کوم وخت کې بکارېږي ګور دا سلیریش D1 چې دی کنه D0 دا الټ ایکس سره ونی سره سی ا کا اوس کې سره باندې سلیریش D1 صحیح شو D1 مې ولې کړ کنه الټ ایکس مې ونی ګوره بیر سره او فاصله ورته ورکوما ورته مې سلیریش D چې فور ایگزامپل D2 الټ ایکس دا سیره سره A B C جوړ شو کنه ورته مې سلیریش D3 سره والما دلته الټ ایکس واخم نو ګوري A B C D در سره برابر شو صحیح دا په کوم وخت کې برابرېږي زبر شما دا په دې ځنا کنټرول ایکس کما صحیح شو راځم کالمز ته کالمز کوته مې 3 کالمز سره واخلا صحیح شو 3 کالم شو اوس چې چیرته تاسو یو سوال برابروي کنه ورته وایي چې Q1 کې تاسو ورته وایي چې 1 دی کنه ورته وایي چې what is صحیح شو ورته وایي چې what is computer صحیح دا what is a computer دا کنه is computer for example دا سره راغلی یا چې تاسو ګورئ په ادي ډول باندې هغه د کانکور آمدګي کوم فورمونه چې تاسو جوړوي کنه هغه د دې ځای نه جوړي سې شو زبر راشم د دې ځای په نمبرینګ ورته ور کما دا مې ورسره واخل کنټرول وی سره زړه دلته پیسټ کوم زبر راشم دا به سلیکټ کوم د دې ځای او نمبرینګ به ورته ورکو داسې شو سیدا دا به بیرته ختم کوم تر څو ما هغه نمبرینګ سره والی کنټرول زد زما دلته کنټرول وی سره بس پریس کوم راش صحیح شو دا ګوره موږ سره یو فورم ډیزاین شو که چیرې تاسو غواړئ چې په همدغه یو پیج کې ډیزاین کې نو هم مشکل نشته دی دلته تاسو راشي لی اوټ ټاپ لی اوټ کې کالمز تر راشي په کالمز کې دا 3 کالمز واخلئ دا 3 کالم شو راځو ته انټر کوه صحیح شو نو وسترا شو ګوره دا موږ سره شي شو ا کنکور به مولیدلې وی کنه وینډوز پی سره دا واخلم وګورئ دا به داسې شکل کې سره راځي ښا ا کنکور کې وای دا ا نه کړی چې پیره کې او د بی نام داسې دی کنه په دې سیستم دی چې رزرا شماله به دې نه کنټرول ا کمال لګ به داسې راغټ صحیح شو دا څه غټ شو وستا سره شي کنټرول پی کړه سره پرنټ ګوره په داسې شکل سره کوي دا د کانکور امرګي یا داسې فورم جوړول لپاره دی صحیح ده په دې باندې پوه شئ ښه ګور نوٹ دی کې دا خاص خبر نشته دی اما فقط شی مختصر چې کمانډز D1 D0 سلیریش D0 باندې هغه ا په کوس کې راکو سلیریش D1 باندې دا B او سلیریش D2 باندې بل سره راکو او سلیریش D3 باندې سره بل یو کوس سره راکو صحیح شو بل خبره چې مختصر دی FD FA او FD F4 او FD FD ګوره زبر شمه د دې ځنه با یو وینورډ اوپن کما وینورډ
صحیح شو راځم دلته ورته وایو چې شو موږ سره څلیریش خو مو وهل کنه اف ډي ګورخه زرا ولما لمړی دا به کټ کو اف ډي صحیح شو دا مولیکل الټ ایکس سره ولې ګوره بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شو چې اف डी بیا اف डी او alt x بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شو اف डी f4 دا ونیسه alt x نګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغی صحیح شو بیا چې رسول الله علیه وسلم تاسو غواړئ اف डी f a ور سره واخلئ alt x ګوره محمد صلی الله علیه وسلم سره راغی صحیح شو نو دا ډیر لپاره استعمالېږي سمرا ګوره دراو اف डी کرا سره alt x دا سره د دې نه سلیکټ کړئ د دې نه تاسو دا غټول هم شله څه شو راځم منځ تراشه ګوره تاسو په منځ کې سره راغی صحیح شو مشکل به کې شته ها بل خبره چې مستر راځم راشه ما دلته فور ایگزامپل ورته مې چې اف डी f4 دا راځم واخلا alt x محمد صلی الله علیه وسلم زوالم اف डी f a واخلا او دلته alt x کا نګور صلی الله علیه وسلم دا ور سره صحیح شو دا د خبره شو مشکل شته به کې ها مخکې ورشم کوم دومره بس خدا یو کمانډ شو کنه راځي اوس به تاسو کو یو آی ډی کارت به ډیزاین کو خو خلیدا زبراشم لومړی وینورډ مې را اوپن ک وینورډ زبردست یو کما امدا وینورډ شو سره دا غبل اوټ تبراشم په لیاوټ کې به سیس ترشم دا مکتور سره روان دي ښا دا به تاسو علامه زه اوس غواړم چې یو ټی-شرټ ډیزاین کما یو سټوډنټ کارت ډیزاین کما صحیح شو دلته ټول تاسو انسرټ نه انسرټ د شیپس نه زورته مې یو شیپ سره والا یو شیپ سره والا فور ایگزامپل دا شیپ شو صحیح شو دا شیپ دلته یو سم لږ دې زنه نور هم دا څنګه کوي د سیواله را سره صحیح ده دلته وزبل شیپ را لمه راځم دا شیپ مې راواخصه دا مې دلته ورسره واچو صحیح ده زرا زما دلته شیفل تا په شیفل کې ورته وایم چې پکچر را سره راکا په دې کې زه پکچر چې ولغواړم دلته ورک اف لاین تر راشه فور ایگزامپل ورته وایم چې راشه ډیسکټاپ تا ډیسکټاپ کوم دا تصویر دې را سره انسرټ کا ګوره دا تصویر سره پکې راغی صحیح شو صحیح ده زبراشم دا آوټ لاین دا کرخه تخکار کنه دا کرخه تن لری کوم آوټ لاین تر زمانه ټوټم نو آوټ لاین تن لری کا هغه لاندې تصویر دی کنه هغه زغواړم ډوپلیکیټ کوم کنټرول ډي باندې ډوپلیکیټ کیږي راځه تاسو سره واخلا صحیح شو دومره شو د دې رنگ ورته لګ څنګه کما لګ ول دې دا رنگ ورته ول کو شیفل تر زما ورته وایم دې فل سره دا سو واخلا او سن بیک کیږي شاته ولې ګور دې نه هم سن بیک کا صحیح شو راځم ورته وایم دا څه والا صحیح ده دا دومره سره راغی کنه زه به دا تصویر هم ورته لګ دا صحت کما دلته به خپل تصویر سره ولګي خام دومره شو اوس راځم ټیکس باکس کې دلته ورته انټری کوم فور ایگزامپل ورته وایم لومړی نیم دې شری سم شری ضیاء الله شو سره صحیح شو بیا کې چې زرا شما اف نیم فادر نیم دې شری عبد الله اف نیم فادر نیم چې موږ سره فور ایگزامپل عبد الله دی صحیح شو عبد الله صحیح شو دا شو سره فور ایگزامپل ورته وایم اف کورس چې کورس وای ماس وای صحیح شو ام او اس ماس وای بلکې چې دا راشنه ماس دی بیا ورته وایم فور ایگزامپل ټیچر صحیح شو استاد څوک دی راځل ته ورته نو واخله فور ایگزامپل سرلی صحیح شو هر څوک چې ویل ته ورته کلیک کوا راځم کنټرول اس سره کوم دا څه ډیزاین راغټوم صحیح شو د دې سره زه ورته وایم چې راشه دا کنټرول ای سره انټر کا دې ته راوړه صحیح دا شیپ فیل چې کوم لري شیپ فیل نو فیل کا او شیپ آوټ لاین هم څنګه کا نو آوټ لاین کا صحیح شو یا بزرا شما دی هم تا هم به بیر په دې قانوالو ترڅو موږ سره دا سره شي دا به ورته راس بریک کو لګ به ورته غټ صحیح دا سي دومره شو سره راځم دا مثال کړ دا خدامه سلیکټ کړ زغوارم دا ورته ډیزاین انتخاب کوم رضا د لګ بولډ اخلم ور سره صحیح شو دلته به تخپل نوم خدامه بولډ ور سره واخصه دي د لګ د ډیزاین سټایل ور سره ورکول شي فور ایگزامپل ورته ما دا سټایل ور سره ورکا صحیح شو دا سټایل شو زرا زما د لاندې یو انسرټ دلته انسرټ تر زما شیپس لازمه په شیپس کې دا شکل اخلم دلته ورته فور ایگزامپل خپل اډرس لیکم صحیح شو زرا ولما د ځکه مدام واخصل ورته مدد چې کا یو اډرس لیکم صحیح شو دلته راشي به ولې له پاسه ټیکس باکس واخلي ټیکس باکس دلته ولیکم فور ایگزامپل اډرس مو سره شو کابل کیمپ صحیح شو کابل کیمپ شو سره کابل کیمپ فور ایگزامپل دا سم ولیکل کابل کیمپ بازار صحیح شو بازار نیر های سکول صحیح شو های سکول دې مکتب سره تر څنګه سره کې کنټرول اس سره کا د ډیزاین دا سره غټ
صحیح شو یا د دې ځنه ګور دغه هم تر شاده انډن دمو ویل کنه نه وایو ته صحیح شو د سره هم څنګه کې دا سره انسرت کا دي زبر شا کنټرول اس سره کوم کنټرول بی سره زدا بولټ کما او دلته راځم بیا شف فارمټ ته په دې کې ورته مې را فارمټ څنګه کا نو فیل کا او نو آوټلاین کرا سره صحیح شو نو ګوره دا چې شو یو کارت ډیزاین شو صحیح ده په دې باندې به تاسو یې کار وکړئ سم ده نو دا یو کارت ډیزاین شو هم دومره باندې لپاره بس